السلام علیکم څنګه زما یارانو دوستانو پښتنو مشرانو کشرانو یاره دا نن سبا په دې سوشل میډیا باندې څه تندر راپروت دی خو چې ګورو نو یو پسې لګیا دی بل پسې لګیا دی اول نه راووتو چې دی نو ټوپکمار راووتو نو څه بکواس ویډیوګانې کنزل او یو سو بل سو بچې څوک پې لیدل نو هغه بې رانیوه او پرتوک تمیز به یې د میډیا په وړاندې ویستو نو هغه پسې کوتکمار راووتو نو کوتکمار پسې اوس یو بل یو راوتې پته نشته دا ستاسو څه مقصد دی آخر تاسو څه وایئ یاره د خدای خاطر وکړئ یاره یو بل معاف کې او یو ته وایي چې تا کې ټیلنټ نشته او بل ته وایي چې تا کې ټیلنټ نشته نو زه دې نه تا تپوس کوم چې تاسو دا ټیلنټ آخر وایئ څه ته کنزلو ته ټیلنټ وایئ تاسو کې ما ته وښایئ چې کم یو نر دی چې هغه بغیر د کنزلو نه یو ویډیو جوړه کړي او د ویډیو په سر کې به ده وایي ګورې دا ویډیو د فیملی دپاره نه د ماشومانو دپاره نه ده هلکه خدای دې تباه او برباد کا جوړه یې سله آخر جوړه یې سله ستا کنزلې وکړي او بیا وایي مې ګورئ نو ستا مقصد څه دی او تا ته پته ده خو پاکستاني قوم دی دوی خو هر هغه ځای ګري چې کوم ځای نه ګرېږي پوه شوې نو دوی خو یې خامخا ګوري بیا نو ټوپکماره رورا او کوتکماره او هغه بل او کوم چې یې نو تاسو ته زما دا ریکویسټ دی د خدای خاطر وکړئ چې ته سم شي وکړئ داسې شي وکړئ چې دی نو چې هغه مطلب د فیملی سره مطلب ته خو داسې پاکستان پخواني دور خو نه دی چې ماشوم دی اوس خو ماشوم د شپږو کالي نو هغه سره به ایفون وي پوه شوې مونږ چل نه راځي هغه چل ورځي نو هغه خو به یې خامخا ګوري او هر زمونږ چې کومې خویندې دي زمونږ نو هغې سره موبایل دي هغې به هم خامخا ګوري نو ته معاشره خرابول کوشش کوې لګیا که ته دا کوې چې نه دا دې نه ګوري نو څوک به نه ګوري هر سړی ګوري خلک لګیا دي چې دی نو زموږ ماشومان پورن فلمونه ګوري لګیا دي په یوټیوب باندې او په ګوګل باندې سرچ کوي هر قسم ګنده مواد سرچ کوي نو ستا ویډیو به ولې نه ګوري نو ستا مقصد دا دی چې دی وګوري پوه شوې دا مقصد نه دی چې دی نه ګوري نو تاسو د معاشرې د تباه کولو کوشش کوئ زما تاسو ته ریکویسټ دی چې پلیز دا شی بند کړئ دا بکواس دا ګنده ویډیوګانې بندې کړئ او چې ته سم کار وکړې که نه شی کولی سم کار نو د خدای دپاره دا خپل چینل یې بندې کړئ او چې ته سم کار وکړې پرېږدې لرې کړې دا بکواس کارونه ختم کړې زما تاسو ته ریکویسټ دی دا او زه به خپل قمقله خپل نیو جنریشن چې زما کم دی کم بېوقوف زما رونه دي کشران دي هغې ته زما دا ریکویسټ دی چې چا تاسو چې ته په ګوګل باندې سرچ کوئ نو چې سم چیز سرچ کوئ که نه دا بکواس څه له سرچ کوئ ولې دوی پروموټ کوئ تاسو دې دونه پروموټ کړ چې هغې ستاسو په سر باندې لګیا دی بزنس یې کوي لګیا دی پیسې ګټي نو زما ویډیو که ستاسو خوښه شوي نو شیر یې کړئ چې ټولو ملګرو ته دا زما دا پیغام ورسي او خاص کر د ټوپکمار ته یې خو ورسوئ که دوی خدای چې ته مسلمان کړو او د شهسوار په شان په تبلیغ کې لاړو چې ته ځکه چې دوی خو چې باقي یې ډېره ناروا راواغېسته زه باقي چې دی نو ما نه کو دا ویډیو ما نه کوله خو آخر تنګ شوم نو ما وی راشه ویې کا نو زه الله په امان خوشحاله او آباد اوسئ دعاګانو کې نیت ساتئ